سلام سلامونه. زه په کمپوډیا کې یم. د شاه کور ده، کینګز پیلس ورته وایي. 1434 کال کې جوړ شوی ده. ډېر ښایسته ده. د دوی مذهبي رهبران او سیاسي رهبران دا ټول سره راټولیږي. دلته په میاشت کې یوه ورځ جلسه کوي او ډېر یو داسې آرامه نظام و ملک یې ده. دا کمپوډیا کې دا ملک ډېر پرمختګ کوي ورځ تر بلې. ټیکسي ډرایوران یې حتی په انګریزي تقریبا بیسیک انګریزي پوهېږي. ډېر ښایسته ځای ده، د لیدو ځای ده، د زده کړې ځای ده. زه فکر کوم افغانان که وکولی سي د رخصتیانو دپاره کله ناکله مونږ تاسې ځو دوبۍ، ترکیه او نورو هیوادو ته، یعنې د هغه په نیمایي بیه باندې ډبل خوند اخیستی سئ. وړیا دي جوسونه. ګوره دا یو سموتي ده، دا موږ $2 واخیسته. پرایسونه یې دلته دي. د باندې خیر $1 دي. دلته خو نو موږ د شا په پالس کې ناست یو. افغانانو ورونو ته وایم که امکان لري او کولی سئ د هالیډې دپاره یارې راسئ د ویتنام خواته، د کمپوډیا خواته، لاو خواته. د دې په څنګ چې د لیدو ځای ده، د تجارت ځای هم ده.